د نن ورځې انفجارونو ترڅنګ تازه او مهمې پیښې ویډیو تر پایه وګورئ او چینل در سره همدغه سبسکرایب کړئ. مخکې له دې چې د چاودنې خبر در سره شریک کړم باید دا وایم چې ایران په یوه تازه اقدام کې ویلي دي چې دوی د طالبانو وړاندې شوي ډیپلوماتان نه مني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده ویلي دي چې نړیوال کنوانسیون هر څه معلوم کړي دي او تر څو چې افغانستان کې یو مشروع او منلی دولت رامنځته نه شي نو دوی د طالبانو ډیپلوماتان نه مني. امیر خان متقي مولوي امیر خان متقي له خپل ایراني سیال سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل ایراني سیال امیر عبدالحیان سره په ایران کې د افغان مسافرو او کډوالو پر عمومي ستونزو وروستیو پیښو دوه اړخیزو اړیکو ډیپلوماتیکو استازولیو او ډیپلوماتانو د ښه امنیت سوداګرۍ اقتصاد او ځینو نورو اړینو موضوعاتو په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. همدارنګه یادونه شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یو افغان پلاوی د افغان کډوالو او بندیانو په اړوند موضوعاتو د خبرو کولو په موخه دغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي امارت د مشرتابه له لورې د مخدره موادو د کارپیر او پلور د بندیدو په فرمان خوښي څرګنده کړې ده او له افغان بزګرانو څخه یې د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی. بشر دوستانه مرستې یوازې بشر دوستانه مرستې د افغانانو ستونزه نشي حل کولی. په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې چې شاوخوا 12 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له لوږې سره مخ دي او د شاوخوا 25 میلیونه افغانانو ژوند پر کروندو او زراعت متکي دی. اوس همدا چې راپورونه وایي د ممتاز په نوم ښوونیز مرکز کې چې د کابل قلعه‌نو کې موقعیت لري 2 چاودنې شوې دي خو د چاودنو د نوعیت په هکله څه نه دي ویل شوي. خو عیني شاهدان وایي چې ټپیان زیات دي او په دې سره د پای خبر همدا چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیله د اندېښنې زیاتې شوي دي چې ګواکې د اوکراین د کړکېچ په خاطر د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو مخ واړوي. لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. سوله افغان د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شي.